په یاد ولایت کې علما او ځایي اوسیدونکي وایي په هره سیمه کې داسې کورنۍ شته چې د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، نو که بډایه خلک له اړمنو سره مرستې وکړي، په دې سره له یوې خوا په رمضان مبارک کې خیر او صدقې تر بل هر وخت د الله جل جلاله له لوري زیات اجرونه لري او بل لوري په سمه توګه د اړمنو لاسنیوی هم کیدی شي. ځکه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر ټولو نه زیات سخي وو او دغه سخا به یې بیا په میاشت رمضان کې لا هم ورپسې اضافه شوله. نو مونږ په حیث د یو عالم دغه څومره هغه شتمن خلک چې دي د هغې څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې زموږ په وطن عزیز افغانستان کې ډېری داسې فامیلۍ شتون لري چې هغې د روژه ماتي لپاره څه ورسره نه وي یا هم چونه د پیشلمي لپاره څه شی ورسره نه وي. نو دغه کم خلک چې اړمن دي د دې سره د همدردۍ او د خیرخواهۍ څخه کار واخلي تر څو دغه اجر او ثواب څخه هم چې کومه دی برخمن شوی وي او هغه یو ډول انساني او اسلامي مسؤلیت هم په کامله معنا باندې ادا کړی. دغه راز د یاد ولایت اوسیدونکي د سوداګرو او بډایه خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کلیو او سیمو کې د بېوزلو سره مرستې وکړي څو د روژې په مبارکه میاشت کې شته اړتیاوې تر یوه بریده پوره شي. د دوی په خبره که د خیر ښېګڼې او سخاوت روحیه پیاوړې شي نو تر ډېره د اړمنو لاسنیوی کیدی شي. زه د چارواکو نه د غټو تجارتونو نه دا غوښتنه لرم په شدورو خلکو نه د غریبانو خلکو سره کومکونه وشي. روژې مبارکه میاشت ځکه موږ داسې وطن ډېر مسکین دی، غریب دی چې هر ځای کې خان وي، پیسه‌داره وي، چارواکی وي که نه چې د غریب سړي سره امداد وشي. هغو هیوادوالو باندې غږ کوم چې هغه په د هیواد کې دننه یا د هیواد د باندې دي نسبتا د نورو په نسبت لږ ښه دي او وس کې ښه دي، د هغه غریبانانو او هغه بېوزلو خلکو سره مرسته او کومک وکړي تر څو هغه هیوادوال چې د نورو په نسبت بېوسي لري، هغه ګاډۍ چلوي یا کوم بل کار کوي او د هغې سره مرسته وکړي تر څو د رمضان میاشت د هم ثوابونه په نصیب شي، هم د هیوادوالو لاسنیوی وشي. حیرت نه وي چې په خوست ولایت کې تر دې وړاندې د ځینو خیریه بنسټونو او بډایه خلکو له لوري د روژې په مبارکه میاشت کې د اړمنو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کېدې، خو اوس په یاده برخه کې د تیر په پرتله یو څه د لاسنیوي او همکارۍ چاره کمرنګه او پیکه ښکاري.